نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اربع فی امتی من امر الجاہلیہ څلور کارونه زما په امت کې د جاهلیانو خلکو کارونه دي. یعنی د زما امت چې کوم وروستو خلک دا کارونه کوي نو دا به د جاهلیت ولا د زمانې د خلکو کارونه وي. له مکه کې چې کوم خلک جاهلانو ایمان یې نه راوړی نو دا د هغه خلکو کارونه دي. نو فلهذا مسلمان سړی به د جاهلیت ولا د رسم تابعداري نه کوي بلکې دی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اقوالو د افعالو تابعداري کوي. لومبی د الله نبی فرمایي النیاحه په مړي باندې جړا کول. نو په جړا کې تفصیل دا یاد ساتئ کومه جړا روا ده او کومه ناروا ده. هغه جړا په مړي باندې ناروا ده چې په اوچت آواز سره وي او هغه جړا ناروا ده چې په کومه جړا کې انسان خپل ګریبان شلی، په کومه جړا کې انسان خپل اننګي او مخ باندې سپیړی وي، په کومه جړا کې چې انسان د ځان نه ویښته راشلی. د داسې جړا نه شریعت موږ مطهره موږ دا منې کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو ابراهیم رضی الله عنه، د الله نبی رالی او غې کې روچت کو او ښکلی کو جړلی. صحابي ورته فرمایي ای د الله رسوله تاسو هم جاړي؟ عبدالرحمن بن عوف ته وفرمیل د الله نبي ورته وفرمیل دا جړا خو د رحمدل انسان نښه ده چې د چا په زړه کې رحم وي هغه جاړي ده. او هر چې مونږ شریعت منع کړي دی مونږ د نیاحت نه منع کړي چې په چغو سرو سره جړا کول دي. ده نو په قلاره باندې جړا په دغه باندې شته په مړي باندې دا د انسان د زړه د نرموالي دا نښه ده. دویم د الله نبي فرمایي والطعن فی الاحساب، طعن په نسبونو کې دا کول. نن سبا په دې میډیا باندې دا مرض ډېر عام دی چې ته پښتون یې زه پښتون یم او ته پنجابی او زه فلانی یم او زه دیستان کې یم. د الله نبي فرمایي په نسبونو سره فضیلت دا نه دی حاصل. عربي له په عجمي باندې او عجمي له په عربي باندې، سور له په سپین باندې سپین له په سور باندې، تور له په خړ باندې خړ له په سور باندې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله فرمایي ستاسو عزت چې کوم دی دا په تقوا باندې دی. نو فلهذا یو چا ته به چې کوم دی د هغه د نسب د وجې چا ته طعن نه ورکړي چې ته فلاني نسب والی، ته جولای او ته فلاني ته دستان کې. تقوا چې پتا کې وه که نه ته د هغه نه بس غوری. لنډه دا خبره یاد ساته. والعدوه د الله نبي فرمایي بل هغه دا هم د جاهلیت والو کار دی چې انسان دا نظریه لري چې لکه دا بیماري د یو نه بل ته منتقل کېږي. ده نو عامه خبره په دې کې دا ده چې عام امراض علما فرمایي دا نه نقل کېږي. بعضې امراض دي چې هغه نقل کېږي. او یا دا د الله نبي دا خبر د هغه خلکو دپاره کړې ده چې د چا څوک یریږي په عقیده کې له خوشي غوندې وي چې لکه ما ته راوړي د بیماري. نو د الله نبي فرمایي تلکې مه کښېنه. او نور عام قانون دا دی چې بیماري د یو بل نه بل ته دا نه اوړي. او بل د الله نبي فرمایي دا هم د جاهلیت والو کار دی. والانواع چې باران وشي نو دې نسبت کوي، وریځو ته نسبت کوي، ستورو ته نسبت کوي، سپوږمۍ ته نسبت کوي. د دې د وجې دا په موږ باندې وشو. نو اوس هم دا انسانانو له دا پکار دي چې داسې اسبابو ته نه ګوري بلکې ډایرکټلي د نعمت نسبت دی الله تعالی ته کوي. اگر که په دې نعمت کې ظاهرا به یو څوک لازم څه وسیله وي په دنیا کې کم نعمت په تا باندې وشو، خو لومبی نسبت د هر یو نعمت به الله تعالی ته دا کولی شي. او د تکلیف شیزونو مصیبت شیزونو نسبت به شیطان ته کولی شي، الله ته به نشي کولی. اگر که زموږ به عقیده او نظریه دا وي چې دا دواړه الله تعالی کوي. خو چونکې د الله سره موږ ادب کوو. ابراهیم علیه السلام باره کې راځي سورة الشعراء کې هغه فرمایي الله تعالی هغه ذات خلقني چې زه پیدا کړی ما ته طعام راکوي، ما ته هدایت کوي. واذا مرضت کله چې زه بیمار شم بیا الله شفا راکوي. داسې ونه ویل واذا امرضني چې کله الله تعالی ما بیمار کړي. نو دې ته ویل کېږي سوء ادب. نو دا د انبیاو به شان وي، دا به د هغې د امتیانو دا شان وي چې د هغې به د بدو کارونو نسبت شیطان ته کوي یا بې ځان ته کوي، او د خو کارونو نسبت به الله تعالی ته کوي. نو دا به د الله سره ستا ادب وي. په دې باندې پوه شولې. نو دا څلور کارونه چې کوم انسان کې مرادل په مړي باندې جړا او دغه رنګې د چا ته چې کوم د نسب پیغور ورکول، د مرض منتقل کېدل، او دغه رنګې د باران نسبت کول ظاهري اسبابو ته. نو امام ترمذي رحمه الله حدیث نقل کو وی دا چې کوم د جاهلیت والو دا کارونه دي په دې باندې پوه شولې. نو دین ساتل ځان پکار دي. ده